السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې روغ جوړ استئ. تاسو کته شي زمونږ یو لیډر چې احمد فردوسی د ایران څخه دی، ماشاءالله د قرارداد پوره شو. ګوره د زړه کړو $15,000 اچولي دي. نو الحمدلله ته وګوره، تاسو وګوري سرمایه‌ګذاري چې $15,000 ده، د ټیم نه $4,000 ګټلي دي، لیول 900 لیول تر رسیدلی دی. دا ول د مهنت په وجه باندې خپلې پیسې خو ورته اسې میلاو شوي دي. خپلې پیسې تاسو وګورئ محفوظ راغلي دي. د خپلو پیسو سره د خپلو پیسو ګټه وګورئ، د خپل مارکیټینګ ګټه وګورئ، د خپل لیول ګټه وګورئ. زینوس کمپنۍ تش ګټه ده. اسې ګټه نه ورکوي، فضول ګټه نه ورکوي، په سود ګټه نه ورکوي، حرامه ګټه نه ورکوي. چې څومره ستا سره انویسټمنټ دی هغه ګټه باندې نور باقی کمیشن چې هغه لیول په هغې کې داخل دی، په هغې کې دغه رنګې مارکیټینګ داخل دی، تا ته به میلاویږي. نو څومره د خوشبختۍ خبره ده چې د احمد فردوسي د $50,000 نه $0.5 خو څه کې د $1 څلورمه حصه هم نه ده ضایع شوې. دا د زینوس کمپنۍ حقیقت دی، دا د زینوس کمپنۍ حلالوالی دی، دا د زینوس کمپنۍ د بزنس یو حقیقت دی. ګوره نو تاسو کولی شئ چې خپل ډالر زیات کړئ او خپل ډالر نه فایده واخلئ او تاسو مارکیټینګ کار لیول ته ځان ورسوئ. نو دې نه نور حقیقت په زینوس کې موږ تاسو ته نشو درکولی. که زموږ زړه نه مطمئن کېږي نو هغه یو کار هم بیا موږ نشو کولی، او که زموږ زړه مطمئن وي نو راشي زینوس ته. په زینوس کې خپل کردار او خپل همت او دارنګ خپل مهنت دا هر څه په دې کې ادا کړئ. په الله مسپارم.